لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو تیر ورځ په بیانونو کې چې یوه مهمه مسله پاتې وه، هغه دا چې په حدیث شریف کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام وایي من لم یجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. څوک چې د روژې نیت د سهار نه مخکې ونه کړي د ده دپاره روژه نشته. ورونو علما وایي چې دې نه مقصد فرضي روژه ده. سړی به د شپې نه نیت کوي، خو په خوله باندې د نیت ویل دا څه ثبوت نه لري، بلکې چې کله سړی پیشنمي ته راپاڅېږي او زموږ او ستاسې ټول چې کله رمضان داخل شي زموږ دا نیت وي چې سبا ته روژه ماته وي، چې سبا ته به روژه نیسي، د هر مسلمان دا نیت وي. او دغه رنګې چې کله خاصا پیشنمي ته راپاڅي نو دا ټول د زړه عزم دی او نیت دی. چې کله انسان په زړه کې عزم وکړي همدغې ته نیت ویلی شي او دا به سړی د شپې نه کوي. هر چې په نفلي روژه کې دی بیا په هغې کې د شپې نه نیت کول دا ضروري نه دي. لکه څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ راغی او ما ته ویل چې آیا څه طعام شته؟ او ما ورته ویل چې نه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ویل چې زه بیا روژه نیسم. نو د ورځې نه سړی د روژې عزم کولی شي بغیر د رمضان نه. اما فرضي روژه کې به سړی د شپې نه نیت کوي چې زه روژه نیسم. دغه رنګې ورونو یو بله مسله دا راځي چې کله د شپې سړی د زنانو سره کوروالی وکړي یا دغه رنګې د شیطان دوکه کړي، نو په دغه که چېرته سحر راوخیږي او دا سړی د جنابت په حالت کې، نو دی په روژه کې څه نقصان نه راولي. لکه څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام به د جنابت په حالت کې و او حال دا چې شیطان به هم نو دوکه کړی، خو چې سحر به راپاڅېده نو د اذان نه وروسته به غسل وکړه او لمونځ ته به ووت. دغه رنګې موږ او تاسو ټولو باندې لازمي او واجبه ده چې انسان بیا داسې ونه کړي چې همداسې ماسپښینه پورې یا مازدیګره پورې جنابت په حالت کې پاتې شي، بلکې د سهار لمونځ چې د ټول نه مهم لمونځ دی، دغه رنګې ټول لمونځونه مهم دي، خاصا چې سهار لمونځ باندې ډېر تاکید راغلی دی، نو سړی دا لمونځ په جمع سره او قضا یې نه کړي. دغه رنګې ورونو د روژې د آدابو نه دا دي چې سړی پوره سخي اوسي او هر قسم نیکي چې د انسان وسه کېږي هغه وکړي، صدقات ډېر ورکړي. دغه رنګ یو مسلمان سره په ورین تندي خبرې کول، هر رقم کومک چې د چا سره وسه کېږي په کار دا ده چې انسان په هغې کې منع ونه کړي. کوشش دا وکړي چې ټول نیک اعمال په دغه رمضان کې سرته ورسوي. ابن عباس رضی الله عنهما وایي نبي علیه الصلاة والسلام به ډېر سخي و، د ټولو خلکو نه سخي و، او خاصا په رمضان کې چې کله به جبریل علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېده او هغه به ورته د قرآن کریم تدریس کاوه نو بیا به ډېر زیات سخي و، حتی د باد نه به هم باد مثال راوړلی شوی دی چې د روان باد نه به هم ډېر سخي و. نو مسلمان ته پکار ده چې هر وخت کې ښه اعمال وکړي، خاصا د رمضان میاشت کې چې دا ده او دغه رنګې د قرآن کریم تلاوت چې دې ته به مخکینۍ نیکانو به دغې میاشت ته د قرآن میاشت ویله او قرآن کریم هم په همدغه میاشت کې نزول شوی دی او نزول شروع شوی دی او دغه رنګې یو ځل چې ټول نازل شوی هم په همدغه میاشت کې نازل شوی دی. دغه رنګې ورونو د دروغو نه د غیبت نه زموږ او ستاسې مجالس اکثره په دې باندې راټولي چې زه خو هسې روژه ده او وزګار نو بل سره کښېني د یو غیبت کوه، د بل غیبت کوه، بهتان ویوه، دروغ ویوه، شیطانیانې کوه. نبي علیه الصلاة والسلام وایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې څوک د دروغو خبرې پرې نه دي، د غیبت او چټیت پرې نه دي او په دې باندې عمل، نو الله رب العالمین د ده دغې ولږې او تندې ته هېڅ ضرورت نه لري. نو په کار دا ده چې سړی د هر قسم دروغو نه، غیبت نه، شیطانۍ نه، هر قسم د ټولو وختونو کې او په رمضان کې په خاص ډول باندې ځان وساتي. دغه رنګې ورونو په دې خلکو کې عموما موږ او تاسو ټوله کې دا عادت تقریبا راغلی دی، ټوله شپه ایخ ناست وي، بیا چې کله ورځ شي ټوله ورځ اودی. په دې کې څو محظوره دي. یو دا چې اکثره سړي نه لمونځ لاړ شي، چې لمونځ د روژې نه فرضیت ډېر مؤکد دی او دغه رنګې د لمانځه فرضیت حتی علما وایي چې څوک لمونځ قصدي شکل باندې پرېږدي همداسې مستمر شکل باندې نو هغه د اسلام نه ورسره وځي. نو په دې وجه د روژې په وجه باندې لمونځ پرېښودل دا عظیمه ګناه ده. سړی به روژه هم نیسي، دا فرض ده، خو دغه رنګې لمونځ هم فرض دی، لمونځ به هم د یاده نه وباسي. بل دا چې د شپې اکثره خلک دغه وخت په عباسیاتو باندې تېروي او حال دا چې الله رب العالمین د روژې
چې کله د روژې حکم ذکر کوي نو اخره کې وي لعلکم تتقون دپاره دې چې تاسې د الله نه وویرېږئ او د الله رب العالمین ته ودرېږئ. ګوره چې موږ او تاسې کله داسې حالت کې یو چې د شپې غونډه شپه په عباسیاتو باندې تېرو نو دې کې د الله نه ویره چېرته راغله؟ نو په دې وجه دا د روژې د کم مقصد چې دی د هغې سره منافع دی. نو په دې وجه به سړی کوشش کوي چې د شپې د الله عبادت وکړي او که د الله عبادت نه کړي نو خوب وکړي او د ورځې د الله عبادت وکړي. هغه دا دی چې دا نیټ اوس دې موبایلونو کې راوتی دی په دې کې ټوله ورځ سړی ناست دی په دې نیټ کې هر قسم ویډیو راځي فیسبوکونه او دې کې چټیات راځي هغې استعمالول یو د شرعي بیانونو دپاره یا د تلاوت د اورېدلو لپاره او ښه خبره ده او مطلوبه دا ده چې سړی دې دپاره استعمال کړي او یو داسې چې هسې نیټ کې ځان مشغولول. الله رب العالمین وی انما يتقبل الله من المتقین. الله رب العالمین دغه کسان نه قبلی چې کم متقین پرهیزګاران وي. نو د دې ویره موجود ده که یو سړی دا وخت په عباسیت تېري هسې نه چې الله رب العالمین ته دا روژه قبوله نه کړي او د محرومو کسان نه ونه ګرځي. دغه رنګ یو بل عادت چې زموږ او ستاسې په دې خلق کې ډېر زیات دی چې هغه هم د مخکې ما هم ذکر که لمونځ په رمضان کې ښه صحیح لمونځ کوي او بغیر د رمضان نه بیا لمونځ نه کوي او حال دا چې الله رب العالمین وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. الله رب العالمین عبادت تر هغې پورې کوه چې تا ته یقین راشي مرګ راشي. موږ او تاسې مسلمانان په دې باندې الله رب العالمین د طرفه موږ او تاسو ته امر دی چې د الله رب العالمین عبادت به کوو تر څو پورې ژوندي یو. دغه رنګې د کنځلو کول نه د ټول نه ځان ساتل پکار دي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله یو کس تاسې نه روژهداري نو داري کوروالی نه کوي د خپلو زنانو سره دغه رنګې کنځلې دې نه کوي او که چېرته یو کس ورته کنځلې وکړي نو دا دې ورته په جواب کې وایي انی امرؤ صائم زه روژهدار یم. چې چا درته کنځلې وکړي د هغې په مقابل کې یې غوښته چې تا سره جګړه وکړي نو ته ورته چې زه روژهدار یم او د هغه سره جګړه او جنګ دا شیان مه کوه. دغه رنګې د روژې یو بل فضل دا دی چې الله رب العالمین په جنت کې یوه خاص دروازه د روژهدارانو لپاره ګرځولې چې د هغې دروازې نوم دی ریان. حدیث شریف کې راځي چې دغې دروازې نه به یوازې جنتیان داخلیږي نور د هغې نه بل هیڅوک نه داخلیږي. نو په دې وجه ورونو پوره کوشش کول پکار دي په عباداتو کې او الله رب العالمین ته په عاجزۍ کولو کې. دغه رنګې مو تاسې به نن سبا دغه مرض راغلی په خاصا دعاګانې کول په روژه کې دا د قبولیت ته نږدې الله رب العالمین نه د خپل ځان د خیر دپاره دغه رنګې د امت اسلامي د مسلمانانو د خیر دپاره دعا کول پکار دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.